دا دوکانونه پلاو کړی دی جي خو نن سبا چې وګورئ جي نو ډېره مهنګایي ده او خلک ډېر زیات نه راځي خو موږ کوشش کوو چې ډېر کم ریټ چلو موږ دا کوشش وي چې هر سړی زموږ دکان ته راشي او هر سړی زموږ نه سودا وکړي. نن سبا ډېره زیاته مهنګایي ده که وګورئ نو نن سبا چې کوم بلونه راځي نو د عوام د برداشت نه بهر دي. اصل کې که تاسو وګورئ که یو څوک نوکري کوي که هغه وګورئ هغه 30-40 هزار روپۍ به یې د هغه تنخوا نو که هغه تاسو وګورئ هغه به 40-50 هزار بل راځي نو هغه به خېټه پوره کوي که شاپینګ به کوي که څه به کوي. نو حکومت دم دا پکار دي چې په دې بلونو په حواله سره باندې په دې باندې فوکس وکړي او دا بلونه کم کړي. نن سبا حالات تاسو ته ټول د دنیا ته معلوم دي چې مهنګایي هم ده او هر سړی د خپل خېټې په کتلې ګرځي. دونه خلکو سره دونه مهارت نشته چې خلک د پیزار والی خلک خپل خېټې نه غواړي چې پیزار واخلي. حکومت ته دا درخواست ده چې مهنګایي لږ کړي او ګیسونه نن سبا بې انتهایي بلونه راکړي نو خلک ګیس نه دغه وکړي پیسې د غونډې که دا شاپینګ وکړي. نو حکومت دا درخواست کوي چې ګیس او بلې بلونو کې هم کمې راولي.